ستړي مه شئ، زه نجیب لالزوی یم او تاسو د انګلیش وت نجیب یوټیوب چینل څخه د انګلیسي ژبې لړۍ ګورئ. په نن ویډیو کې زه ورته د لوک، سی او واچ فعلونو یا وربونو په اړه خبرې کوم. تاسو حتما دا فعلونه اورېدلي دي، په ورځني ژوند کې م کارولی دي، کاروئ یې، ګورئ یې، اورئ یې، سروکار لرئ ورسره. د لوک، د سی او د واچ د درې واړو یوه معنا ده کله چې د ورب یا د فعل په حیث استعمالیږي. یعنې درې واړه په دې منظور استعمالیږي چې تاسو وایئ یو څه ولیدل شول، یو څه ګورئ، کتل کیږي، ښکاري، یعنې دا لیدلو سنس ورکوي. په مجموع کې معنا یې دا لیدل د درې واړو، خو توپیر یې په څه کې دی؟ ولې موږ د یوه لیدلو لپاره په انګلیسي کې درې کلمې لرو؟ سی لرو، واچ لرو او لوک لرو. توپیر لري، په مختلفو ځایونو کې استعمالیږي، مختلف حالتونو سره استعمالیږي. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. د دې ویډیو په پای کې به تاسو د دې درې واړو فعلونو په استعمال کې اصلا مشکل ونه لرئ. ښه، پیل کوو له سی څخه. سی ورب دی، معنا یې د لیدل. سی څه معنا ورکوي؟ ګورئ، سی هغه وخت استعمالیږي چې کله تاسو په سترګو یو څه وینئ، یعنې یو څه نظر ته راځي، یو څه حس کوئ د سترګو په مرسته چې شتون لري یا شته دي. سمه ده؟ دا چې اوس تاسو په قصدا هغه شي ته یا هغه کس ته ګورئ یا په سهوا ورته ګورئ، دا مهمه نه ده، خو یو څه ستاسو سترګو ته راځي. سمه ده؟ نو تاسو بیا په دې حالت کې سی وایئ. سمه ده؟ فرض کړه تاسو په سړک باندې ولاړ او ګورئ چې موټر تېرېږي، ستاسو د یو ملګري موټر تېر شو، نو تاسو ملګري ته فرض کړه یا زنګ وهئ یا چې وروسته یو چېرته ګورئ ورته وایئ چې ما ستا موټر ولیدو. سمه ده؟ نو دا خو تا په قصدي ډول نه ده لیدلی. قصدي په دې معنا چې ته خو سړک سر باندې د دې لپاره نه وي ولاړ چې فرض کړه د احمد هغه د ملګري موټر دې وګورې، پیدا یې کړې چې کله راځي او کله نه راځي او چېرته ځي. سمه ده؟ ستا قصد او ستا نیت دا نه و چې ته قصدي دا موټر وګورې، باید خامخا یې وګورې. نه، بس ته ولاړ وې او سترګو ته دې راغی ودرېده، نو څه وایې چې I see your car یا I saw your car. سمه ده؟ نو هر هغه څه چې تاسو یې په ساده ډول ګورئ، سترګو ته م راځي، پام ته راځي، تاسو ورسره سی استعمالوئ. یا فرض که تاسو په سهار وتلي یئ او ګورئ چې ډېر خلک منډې وهي، ورزش کوي، تمرین کوي، جاګینګ کوي، ته وایئ چې I see lots of people، یعنې زه ډېر خلک ګورم. نو ته خو په دې نیت له کوره نه یې وتلی چې لاړ شي وګورې خلک ورزش کوي، څه کوي. ستا قصد او نیت دا نه دی چې یو څه وګورې، ته د بلې موخې لپاره تللی، خو خلک دې هم نظر ته، دید ته، سترګو ته راځي چې یو څه کوي. ښه، سی د ورب یا د فعل اصلي حالت دی. سیکنډ فارم یا دویم حالت چې په تیر کې استعمالیږي هغه سا دی، او دریم حالت چې دا هم په تیر کې استعمالیږي هغه سین دی. اوس که په تیر کې وایي چې ما ستا موټر ولیده، فرض کړه ته وایي چې ما تېره ورځ ستا موټر ولیده، نو ته وایي چې I saw your car yesterday. I saw your brother yesterday. I saw your students at supermarket. سپرمارکیټ کې مې ستا شاګردان ولیدل. نو سا تیر حالت دی. او سین هم دریم حالت دی چې دا په پرفیکټ ټینسونو کې استعمالیږي. فرض کړه ته وایې چې I have seen lots of books. ما ډېر کتابونه لیدلي دي. یا وایې I have seen 5 provinces of Afghanistan. ما د افغانستان 5 ولایتونه لیدلي دي. سمه ده؟ ښه، سی بل کوم ځای کې استعمالیږي؟ سی تاسو د ده لپاره هم استعمالولی شئ چې ووایئ زه یو کس سره ملاقات کوم، لیدنه ورسره لرم یا ورسره مرکه کوم. سمه ده؟ یعنې تاسو یو وخت اخیستی یو چا سره د کتلو، دلته هم تاسو سی استعمالوئ، یا تاسو ورسره مرکه کوئ، تاسو د لپاره هم سی استعمالوئ. فرض کړئ زه وایم چې زما غاښونه مشکل لري، ډاکټر سره مې وخت اخیستی، سبا 4 بجې زما د ډاکټر وخت دی یا په اصطلاح نوبت دی او زه له هغه سره 4 بجې ګورم، نو څنګه وایي I will see the doctor tomorrow. I will see the doctor په دې معنا چې I will meet the doctor، یعنې زه ورسره ګورم، ملاقات کوم. یا فرض تاسو ورسره خبرې کوئ، مرکه کوئ، سمه ده؟ نو ته وایي چې okay I will see your father next Friday. پلار سره به دې زه راتلونکې جمعه وګورم، په دې معنا چې خبرې به ورسره وکړم. اوس فرض کړه ته د ملګری وایي چې اوکې زما پلار سره د دې هره پرېکړه چې دا ورسره خبرې وکړه، ورسره وغږېږه چې هغه څه وایي، ته وایي چې اوکې I will see your father next Friday. راتلونکې جمعه به یې وګورم، په دې معنا چې ورسره وبګورم، کېبنم، خبرې به ورسره وکړم، مرکه به ورسره وکړم. سمه ده؟ نو د ملاقات کولو لپاره، د یو چا سره د لیدنې لپاره یا د مرکې کولو لپاره تاسو سی استعمالولی شئ.
د سی بله معنا یا استعمال د تصمیم نیولو په وخت کې دی یعنی کله چې تاسو تصمیم نیسئ یوه پریکړه کوئ تاسو دغه حالت کې هم سی استعمالولی شئ فرض کړه زه وایم چې اوکې I will see where to go next month یعنې زه به وګورم چې راتلونکې میاشت چېرته لاړ شم دلته وګورم په دې معنا چې زه به فکر وکړم یا به پریکړه وکړم تصمیم به ونیسم چې چېرته لاړ شم Okay, we will see to hire Ahmad or not. وبګورو چې احمد استخدام کو او کنه. My father will see to buy this house or not. پلار به مې وګوري یا په اصلاح تصمیم به ونیسي چې دا کور واخلو او که وانخلو. I see دا یوه بله اصطلاح ده. دا انفرادي ډول نه ترجمه کیږي. I جدا سی جدا نه. دا یوه اصطلاح د اکسپریشنز دي. ما ته په تېرو ویډیوګانو کې د use to اصطلاح یا اکسپریشن په اړه ویلی وو بیا مې درته د be going to اکسپریشن په اړه ویلی وو په انګلیسي کې ډېر اصطلاحات دي چې موږ انفرادي نه معنا کوو که چیرې انفرادي معنا کو بیا اصلي مفهوم د هغې اصطلاح له منځه ځي نو د ټولګې په ډول په ټولیز ډول ترجمه کوو I see یوه اصطلاح اکسپریشن دی چې معنا یې ده پوه شوم understand معنا یې ده understand فرض کړه یو کس تاته وایي چې okay tomorrow you have to bring your car we will check it and then you can go home ته وایي چې I see پوه شوم یعنې تا ته یو کس خبره کوي ته وایي چې سمه ده پوه شوم ته وایي چې I see تا ته فرض کړه ستا رئیس زنګ وایي چې hey you have to be at office tomorrow by 6 o'clock ته باید سبا له شپږو نه مخکې دفتر کې اوسې ته ورته وایي چې I see sir I see پوه شوم اوکې نو د I see مطلب پوه شوم دا اوس سی اوس راځو لوک ته د لوک او د سی معنا یوه ده ما ته د ویډیو په سر کې هم وویل خو لوک څه لپاره استعمالیږي لوک د سی برخلاف سی کې مونږ ویل چې تاسو یو څه ګورئ په قصدن یا سهون تاسو نیت نه لرئ یو څه وګورئ خو نظر ته م راځي دا سی و خو لوک بیا تاسو په قصدن یو څه ګورئ یو څه لټوئ یا غواړئ چې یو څه وګورئ بیا تاسو دغه وخت کې لوک استعمالوئ یا تاسو په قصدن خپلې سترګې یا خپل نظر اړوئ یو خوا ته یو مسیر ته تر څو یو څه وګورئ فرض کړه زه مخامخ ګورم او ما ته یو کس وایي چې ښي اړخ ته دې وګوره فرض کړه ستا ملګری را روان دی نو زه د یو هدف لپاره غواړم چې له دغه مسیر څخه سترګې دغه مسیر ته واړوم نو ګورئ زما هدف دی چې یو څه وګورم نو دغه صورت کې باید تاسو لوک استعمالوئ لوک سره ډیری وخت تر 85% د اټ کلمه استعمالیږي یعنې لوک یوازې نه استعمالیږي بلکې اټ هم ورسره استعمالیږي که په همدې صورت کې ما ته وایي چې هی نجیب look at your friend هغه ملګری دې وګوره ما ته زه څه کوم I see him ګورم look at your friend اوکې نو تاسو اټ استعمالوئ یا زه وایم چې hey look at this whiteboard تختې ته وګورئ look at this computer دې کمپیوټر ته وګورئ look at this beautiful house look at this beautiful house دې ښایسته کور ته وګورئ نو تاسو په قصدي ډول یو څه ته ګورئ بیا لوک استعمالوئ چې اټ هم ورسره ډېر استعمالیږي له اټ نه بغیر هم امکان لري تاسو لوک استعمال کوئ خو په هغه صورت کې چې تاسو د دغه لوک هغه آبجکټ نوم نه اخلئ ښه زه وګورم څه شي ته وګورم که چیرې تاسو د هغه څه نوم اخلئ چې ورته ګورئ بیا اټ استعمالوئ فرض کړه زه وایم چې look at this house دې کور ته وګوره ګورئ ما د یو څه نوم اخیستی هغه څه ته چې ګورم څه ته ګورم هاوس ته ګورم که چیرې جمله کې د هاوس ذکر و بیا اټ استعمالوم look at this house وګورئ هاوس شته ځکه اټ استعمالوم یعنې آبجکټ د لوک موجود دی هر هغه څه ته چې تاسو ګورئ هغه په جمله کې موجود وي بیا اټ استعمالیږي look at my watch زما ساعت ته وګوره ګورئ ساعت شته آبجکټ شته ځکه زه اټ وایم خو که چیرې آبجکټ په جمله کې نه و د لوک بیا نو اټ ته ضرورت نشته زه وایم چې ای احمد لوک this is the house وګوره دا هغه یو کور دی زه وایم چې hey look there's our teacher وګوره هغه زموږ استاد دی hey look ګورئ لوک نه وروسته دا د لوک آبجکټ نه دی ذکر شوی نو لوک په دغه صورت کې استعمالیږي راځم واچ ته واچ وروسته یې ورب دی د واچ معنا هم د سی او لوک پسې یوه معنا ده لیدل کتل ښکارېدل دغه ډول معناګانې په پښتو کې ورکوي ښه واچ موږ هغه وخت استعمالوو کله چې یو متحرک شی ګورو یا یو متحرک کس ګورو یا په بله اصطلاح
هر هغه څه چې موږ ګورو د حرکت په حال کې دی ساکن نه دی ولاړ نه دی نو تاسو ورته بیا واچ استعمالوئ فرض که یو کس منډه وهي فرض که یو کس لګیا دی تمرین کوي فرض که یو کس لګیا دی فوټبال کوي کرکټ کوي یعنی حرکت کې دی یا هر یو څه حرکت کې دي موټر حرکت کې دی تاسو سره بیا واچ استعمالوئ سی او لک بیا نه استعمالوئ یا my father loves to watch people run د پلار مې خوښیږي چې وګوري خلک منډې وهي یا we love to watch cricket match زموږ خوښیږي چې کرکټ میچ وګورو نو کرکټ میچ چې ګورو په دې معنی چې میچ لګیا دی هلکان لګیا دي پلیران لګیا دي لوبه کوي بال کوي بیټ کوي فیلډینګ کوي حرکت کې دي متحرک دي ساکن نه دي ولاړ نه دي نو ځکه وایم چې we love to watch cricket match اوکې تاسو واچ ډیری وخت د تلویزیون لیدلو لپاره د فلم لیدلو لپاره یا د یو پرفارمنس لیدلو لپاره د یوې اجرا د لیدلو لپاره ګورئ فرض که یو فرض که تاسو یو سرکس ته تللي یئ یو ټیم سرکس ټیم دی هغه اجرا کوي په سټیج باندې خو حرکت کوي طبعا چې بیا هم حرکت ساکن نه دي خلک تاسو وایئ چې we love watching these people موږ خوښیږي چې دا خلک وګورو سمه ده یا زه وایم چې I watch TV every night زه هره شپه تلویزیون ګورم نو I watch TV I see TV I look TV دا نه وایم سمه ده یا فلم ګورم I watched 3 Idiots 4 times ما 3 Idiots فلم 4 ځلې لیدلی دی watched موږ په انګلیسي کې یوه بله کلمه هم لرو هغه د سیم کلمه ده سیم SEEM سیم دا هم ښکارېدلو ته وایي خو له ده څخه وروسته موږ اجکټیف استعمالوو ده ته په انګلیسي کې لینکینګ وربز وایي یعنی دا لینکوي سره نښلوي یو څه کلمات له یو بل سره نښلوي فرض کې موږ وایو چې وله داسې ښکاري چې باران به وشي تاسو هوا ګورئ چې وریځ ده اسمان خړ دی تاسو وایئ چې ښکاري باران به وشي تاسو بیا سیمز دلته وایئ بیا نو سی لک او واچ نه استعمالیږي تاسو وایئ چې it seems it will rain داسې ښکاري چې باران به وورېږي یا فرض کې تاسو ګورئ چې تاسو یو ملګری هلته ناست دی خفه دی موډ یې آف دی خوشحال نه دی تاسو وایئ چې هغه کس خواشینی معلومیږي څه ورته وایي he seems unhappy he seems sad خفه معلومیږي یا تاسو برخلاف یو دوست ګورئ چې هغه تاسو ته خوشحاله معلومیږي تاسو وایئ چې oh احمد seems happy today احمد نن خوشحاله معلومیږي you seem happy today نن خوشحاله معلومیږي یا فرق تاسو یو کس ګورئ چې ډېر جراره دی خبرې کوي ډېر فلوینټ دی فرض کړئ په انګلیسي کې نو ته وایئ چې he seems intelligent ښایسته he seems intelligent لایقه معلومیږي با استعداده معلومیږي نو دا و سین واچ لک او سیم هڅه وکړئ خپل محیط ماحول ته وګورئ او تاسو سین واچ او لک استعمال کوئ وګورئ چې په کوم حالتونو کې تاسو له دغو درې وربونو څخه کم یو یې استعمالوئ یا حالتونه خپل د ژوند ووایئ خپل 24 ساعته ژوند تصور کوئ چې په کوم وخت کې زه کم فعل سین استعمالوم لک استعمالوم او که واچ استعمالوم تر بیا